نجیبه فیض په مرکه کې وویل چې د دنیا ټول ارمانونه مې پوره شوي، صرف یو ارمان مې پاتې دی. نن درته د نجیبه فیض د خولې جالبې خبرې لرم. هیله ده تر پای یې وګورئ او که زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو سحر میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ. نجیبه فیض وایي د ګور شپه پر کور نه کیږي. هغه زیاتوي چې زه د ډار لور هم ځکه نه یم چې په دې عقیده لرم چې مرګ او ژوند د الله جل جلاله په اختیار کې دی، بنده هیڅ نشي کولی. وایي ډیرو راته وویل چې کندوز ته مه ځه، مړه به دې کړي، خو کندوز مې د بابا په قباله دی، وطن مې دی، خاوره مې ده او عزت مې دی، ترې قربان شم. او دا چې که مړه شم نو څه، نه به سرانه پاتې شي او هسې مې هم د ژوند ارمانونه پوره شوي. صرف یو ارمان مې پاتې چې هغه په افغانستان کې سوله او امن دی. ګوندې خدای پاک مې دا ارمان هم پوره کړي.